السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ول زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا فوینډو آی سی او سپلیټ آی سی کې د میګنیټ کنډکټر او د نصب کېدو د وایرینګ او کنیکشن پر رابطه باندې دا او د سپلیټ آی سی د آوټ ډور یونټ او مکمل وایرینګ او کنیکشن څنګه کیږي دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو په سپلیټ آی سی کې او وینډور آی سی دواړو کې میګنیټ کنډکټر د سپلیټ آی سی د انډور یونټ د کنټرول سرکټ او هم د آوټ ډور او انډور یونټ د وایرینګ حفاظت او ساتنه کوي د اوورلوډ او شارټ سرکټ او د کمپریسر او د هیټ کېدو او ګرمېدو په صورت کې دوستانو راځو د سپلیټ آی سی د آوټ ډور یونټ وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته اول د انډور یونټ څخه فاز نیوټرل او کنټرول ویر نصب او کنیکشن کیږي د آوټ ډور یونټ د جنکشن بکسې د درې پینټونو سره دوهم د جنکشن بکسې څخه فاز ویر د میګنیټ کنډکټر د فاور پینټونو د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي دریم د جنکشن بکسې څخه نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د فاور ویر د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي څلورم د میګنیټ کنډکټر د فاور د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د کویل د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي پنځم د میګنیټ کنډکټر د آوټپوټ پینټونو څخه فاز ویر د کمپریسر د مین یعنی د کامن ویر سره نصب او کنیکشن کیږي شپږم د میګنیټ کنډکټر د آوټپوټ پینټونو څخه نیوټرل ویر د کپیسټر د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي اوم د کپیسټر د نیوټرل پینټ څخه نیوټرل ویر د کمپریسر د رننګ کویل د ویر سره نصب او کنیکشن کیږي اتم د کمپریسر د سٹارټینګ کویل ویر او د کپیسټر د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي نو دوستانو په دې صورت کې د کمپریسر کنیکشن ویرینګ تکمیل شو نو دوستانو راځو د آوټ ډور یونټ د فین ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته نه هم د کمپریسر د فاز ویر څخه فاز ویر د پکی د کامن پوینټ سره نصب او کنیکشن کیږي لسم د کمپریسر د کپیسټر د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د پکی د کپیسټر د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي یولسم د پکی د سٹارټینګ کویل ویر د کپیسټر د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي دولسم د پکی د رننګ کویل ویر د کپیسټر د نیوټرل پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي دیارلسم د سپلیټ آی سی د کنټرول یا سیګنل ویر د آوټ ډور د یونټ د میګنیټ د کویل د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سپلیټ آی سی د آوټ ډور یونټ د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې وا دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم